Hello guys, welcome to my YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالویس خروټی تاسو ته د یوې نوې او جالبې ویډیو سره راغلی یم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو چې خپل موبایل سرعت زیات کړو؟ که چیرې زموږ موبایل ضعیفه کار کوي نو څنګه کولی شو د هغوی سرعت زیات کړو؟ او د دې لپاره لومړی سیټینګ ته راځو. سیټینګ باندې کلیک کوو. له سیټینګ څخه وروسته ښکته په ډیولپر اپشن باندې کلیک کوو. که چیرې ستاسو په موبایل کې ډیولپر اپشن نه وي نو په اباوټ فون باندې به کلیک کړئ. دلته به په سافټویر انفارمیشن باندې کلیک کړئ او دلته به په بیلډ نمبر باندې 2 دفعې کلیک کړئ. نو له دې نه وروسته له تاسو سره به ډیولپر اپشن را پیدا شوی. نو بیرته بک ځو. دلته په ډیولپر اپشن باندې کلیک کړئ. له ډیولپر اپشن څخه وروسته ښکته راځو. دلته په وینډو انیمیشن سکیل باندې کلیک کړئ او دا به 0.5 انتخاب کړئ. له دې څخه وروسته په ترانزیشن انیمیشن سکیل باندې کلیک کړئ، دا به هم 0.5 انتخاب کړئ او له دې څخه به وروسته په انیمیټورز ډوریشن سکیل باندې کلیک کړئ او دا به هم 0.5 انتخاب کړئ. نو دې سره به زموږ د موبایل سرعت تیز شي. او که چیرې غواړئ چې د تلیفون وینډو فلش ولګوي نو دې لپاره په شو وی اډیټ دا به آن کړئ. اوس به دلته موږ سره د تلیفون وینډو فلش ولګوي. که چیرې موږ له دې ځای څخه ووځو، مکمل ووځو د ځای څخه، دلته ګوره ښکاري چې موږ ته موبایل فلش لګي. نو که چیرې غواړو چې دا حالت بیرته آف کړو نو بیا به سیټینګ ته راوځو. دلته په سیټینګ باندې کلیک کوو. له سیټینګ څخه وروسته بیا په ډیولپر اپشن باندې کلیک کوو او له دې څخه وروسته ښکته راځو او بیرته هماغه اپشن پیدا کوو، بیرته آف کوو. نو دلته شو ویو اپډیټ بیرته آف کوو. نو بیرته به موږ زموږ موبایل د فلش له حالت څخه ووځي. نو که چیرې ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک، کومنټ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.